السلام علیکم. دا رقم ویډیوګانې موږ باید څنګه جوړې کړو او ډېر په اسانۍ سره جوړېږي. که چیرې تاسو دا چینل وګورئ، دغه چینل وګورئ، تاسو 450 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او 30 سبسکرایبر یې ترلاسه کړي او ویوز ته وګورئ، میلیون کې ویوز راځي. هره ویډیو میلیون ته تللې ده. دارنګه بل چینل هم وګورئ، دا چینل هم وګورئ او دې کې هم ډېر زیات ویوز راغلي دي، په میلیون کې ویوز راځي. تاسو لاندې ډېرې ویډیوګانې وګورئ، په یوټیوب کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې هم اپلوډ کولی شئ، هیڅ مشکل نه لري. نو تاسو هیڅ مشکل نه لري او تاسو پیسې هم ترې ګټلی شئ. نو مکمل معلومات په ویډیو کې درښیم. اول تاسو راشئ چټ جي پي ټي ته. چټ جي پي ټي ته چې کله راغلی نو دا به تاسو ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه، او یو بل اپلیکیشن ما تاسو ته وښودی واي ټي کریټ، دا به هم تاسو ډاونلوډوئ. دا به هم تاسو ته زه در وښیم. دغه ځای کې واي ټي کریټ، دا به هم د پلی سټور نه ډاونلوډوئ. دا واي ټي کریټ، دا به پلی سټور کې ولیکئ او خپل جیمیل به ورسره ساین اپ کړئ. را به شو چټ جي پي ټي ته. دلته چې کله راغلی، دلته په دې 2 لاینه باندې کلیک واخلئ، په دغه ځای باندې. کله چې په دې کلیک واخیست، دلته په دې اپس په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته نو دلته به جي پي ټي اس په دې باندې کلیک واخلئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته، دلته به پاس سرچ کې دلته ولیکئ. زه چې کوم شی لیکم هغه به تاسو ولیکئ. ریسټوریشن ټیمپلس، دا به تاسو دلته ولیکئ. ریسټوریشن ټیمپلس دا راغی، دا یعنې دغه به تاسو چې کړئ، دا په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړو، دلته به په دې سټارټ چټ په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته، مخکې ځو، دلته به تاسو ولیکئ سټارټ او دا به سرچ کړئ. دا چې کله سرچ کړو نو دلته به یو 4 رن ټاپک موږ ته راکړي چې دې کې تاسو کوم یو کې جوړول غواړئ. نو ستاسو کوم یو خوښي، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، دا ټول هر یو چې تاسو خوښ کړي دلته به یو دانه انتخابوئ. زه دلته غواړم چې دغه دویم انتخاب کړم. په دې کې زه غواړم چې ویډیوګانې یا تصویران جوړ کړم، دا به زه ورته ورکړم. تاسو خالص چې خالي 2 ولیکئ هم راځي، دا به ولیکئ دلته. نو دلته وګورئ، دلته 2 قسمه شیان موږ ته راکوي. نو دلته به بیا یس ولیکئ، یس به ولیکئ. دا وګورئ 2 شیان راکوي، ایمیج پرامپ او ویډیو پرامپ. نو دا به موږ تاسو ته راکړي. ایمیج پرامپ او ویډیو پرامپ موږ ته راکړل. دا وګورئ، دا ایمیج یعنې د عکسونو، او لاندې چې راشئ دا یعنې ویډیو پرامپ. نو دلته به تاسو اول څه شی وکړئ، اول به راشئ دغه ایمیج پرامپ دا به کاپي کړئ. دا به تاسو کاپي کړئ د دغه ځای نه. کله چې کاپي کړو، دا چې کله کاپي کړئ، بعد دغه نه به راشئ واي ټي کریټ ته. دلته چې کله راغلی، دلته په دې ایمیج جنریټ ایمیج په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته، هماغه پرامپ دلته پیسټ کړئ. کله چې دلته پیسټ کړئ، دلته په دې جنریټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته نو دلته به موږ ته یو تصویر جوړ کړي. ښه، موږ ته دا تصویر جوړ کړو، دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه ځای نه ډاونلوډېږي، یوز ایمیج په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته، دلته به په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. نو دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. زه به بیا ځان سره ډاونلوډ بیا کړم. بعد دغه نه به تاسو راشئ بیا چټ جي پي ټي ته. هماغه ویډیو پرامپ ته به راشئ. اول دا ویډیو پرامپ دا به ځان سره څه کړئ، دا به کاپي کړئ. کله چې دا کاپي کړئ نو په همدې ترتیب به همدغسې مخکې ځئ. سکرین شاټ به ترې اخلئ د ویډیو اخر سر نه، بعد دغه نه به په ویډیو کې به جوړوئ، په ویډیو پرامپ کې. پرامپ به هلته پیسټ کوئ، بیا به هغې نه پس جوړوئ.
نو په همدې ترتیب مخکې چې کله چې ویډیوګانې ځان سره ډاونلوډ کړئ او ځان سره دغه کوئ دا به څنګه ایډیټ کوو په انشاءات کې به ایډیټ کوو رای به شو انشاءات ته به رای شو انشاءات دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ صحیح ده انشاءات ته به راشئ دلته به اوس ایډیټ کوو دلته به اوس موږ ایډیټ کوو دلته به په دې ویډیو باندې کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیسته په دې نیو به کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیسته دلته به دا همغه څلور دانې ویډیوګانې چې کوم موږ دغه کړي دي هغه تاسو دلته راواخلئ څلور دانې ویډیوګانې ما دلته دغه کړل دا لوګو به ته به لرې کړي د انشاءات دلته لوګو راځي دا لوګو به ترې لرې کړئ بعد دغه نه به ایډیټ پکې وکړئ نو دا به په دغه ځای باندې کلیک کړئ دا به لږ رازوم کړئ تر څو هغه لوګو لرې شي د ویب سایټ او دا به هم لرې کړئ ترې رازوم به یې کړئ دا به هم رازوم کړئ دا به هم رازوم کړئ بیا به په دغه ځای کې افیکس ورکړئ دغه یې نه دلته به یو افیکس ورکړئ زه غواړم دغه افیکس ورکړم په ټول باندې به اپلای کړئ دغسې په همدې ترتیب باندې دغه ویډیو ده که ویډیو مو خوښه شوي نورو ملګرو سره لایک او شیر یې کړئ ویډیو به تر اخره ګورو چې څنګه ویډیو راغلی ده نو دا به ځان سره ایکسپیرس کړئ په دې ځای باندې کلیک واخلئ ځان سره به ایکسپیرس کړئ ویډیو تیاره شه تر اخره پورې وګورئ د داسې ویډیوګانو جوړولو لپاره له موږ سره اوسئ مننه ښه وخت